بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې موضوع ما تاسو ته راخیستې ده اوپیک، the Organization of the Exporting Petroleum Countries. د دې معنا دا ده چې هغه هیوادونه چې و نورو هیوادونو ته پټرول یا آیل روغنیات و نورو هیوادونو ته صادري. دا په اصل کې کله چې په 1900 کې تاریخچه ته راسو، لومړي ځل لپاره د عراق په بغداد کې دا کنفرانس جوړ شو. تقریبا د نن څخه 22 کاله مخکې په 1960 کې دا کنفرانس جوړ شو چې په هغه کې د لومړي ځل لپاره 15 هیوادونه وو. د 15 هیوادونو څخه زموږ هدف دا دی چې په هغه وخت کې ایران، عراق، کویت، سعودي عربیه او وینزویلا وه. دا 15 هیوادونه د لومړي ځل لپاره د سپټمبر پر 14مه باندې دا کنفرانس د عراق د بغداد چې پایتخت دی ورې جوړ شو. نو کله چې دا هیوادونه سره یو ځای سول، په وخت او زمان باندې نور هیوادونه هم د دې سره ځای سول. اوس که چیرې اوپیک ته وګورو، په اوپیک کې ډېر مسایل رامنځته شوي دي، لیکن د اوپیک غړي هیوادونه اوس 14 ته رسیږي. چې د 14 بحث کوو، په هغه کې کم کم هیوادونه اوس شامل دي. د هر یوه نوم جلا جلا درته واخلم. لومړی الجیریا ده، دوهم انګولا ده، دریم ګینې دی، څلورم کوبان دی، پنځم سعودي عربستان دی، شپږم ایران دی، اووم کویت دی، اتم عراق دی، لیبیا ده، نایجیریا ده، ریپبلیک اف کانګو ده، وینزویلا ده او یونایټډ عرب امارات دي. دا هغه 14 هیوادونه دي چې د اوپیک سازمان غړیتوب لري. نن ورځې بله موضوع چې د موږ وایي اوپیک پلس، کله چې د اوپیک پلس مسله راځي، نور هم هیوادونه شته چې هغه هم د دغه سازمان سره غړیتوب لري. مثلا رشیا ده. رشیا په 2014 کال کې د اوپیک سازمان غړې سوله. موږ که چیرې د هر هیواد د ورځنۍ پټرولو صادرولو یا د دوی د تولید د پټرولو د تولید بحث وکړو، په میلیونهاو بیلره دي. مثلا زه یو مثال ورکم، د روسیې هیواد. د روسیې د ورځې تقریبا 10 میلیونه بیلره د دوی تولیدات دي د تیلو. نو په همدې ترتیب سره هر هیواد همدومره تولیدات لري، یا لږ یا زیات، لیکن ډېر هیوادونه دي چې هغه ډېر تولیدات لري. نو دغه په بغل کې کله چې د اوپیک پلس وایي، نور هیوادونه هم چې ورسره یو ځای دي، هغه کم هیوادونه دي لکه سودان، جنوبي سودان، فلیپین دی، آذربایجان دی، بحرین دی، برونی د عمان دی او داسې نور هیوادونه دي چې اوس د اوپیک پلس سره یو ځای سوي دي، غړیتوب یې لري. بس پر دې باندې درته کوم چې د اوپیک سازمان اصل کې اهداف څه دي، ولې دا سازمان منځته راغلی دی او دا سازمان ولې جوړ شوی دی. دا هغه مستغني هیوادونه دي چې د دوی عایدات د پټرول څخه لاسته راځي، یعنی د دوی په اقتصاد کې ډېر مهمه ونډه لري او د دوی اقتصاد د دغه څخه ډېر استفاده کوي او ډېر قوي کیږي. یعنی د دوی کلنی عایدات زیاتیږي، ځکه چې دغه هیوادونه دي چې صادروونکي هیوادونه دي. موږ تاسو په اقتصاد کې وایو هغه هیوادونه چې صادروونکي دي، د هغه اقتصاد ډېر قوي او د هغه اقتصاد ورځ په ورځ باندې پر مخ باندې ځي. نو دا چې کله په میلیوناو بیلرونه تیل و نور هیوادونه ته صادروي، نو د دې هدف هم دا دی چې دا یو قوي هیوادونه دي. را بسمه لږ اشاره په دې درته وکړم چې نن ورځې د اوپیک ستونزې هم شته، د اوپیک هیوادونه ستونزې لري، اما د دوی هدف څه دی د دې سازمان؟ د دې سازمان هدف دا دی چې هغه دوی کروډ آیل ورته وایي. په نړیوال مارکیټ کې کروډ آیل، یعنی دا معنا چې په نړیوال مارکیټ کې دوی غواړي د خپلو خامو تیلو ارزښت وساتي، تر څو د دوی سره څوک په مقابله کې رانسي. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده، دویم دا دی چې پرایس سټیبلیټي ورته وایي. دوی غواړي چې د خپلو تولیداتو قیمتونه ثابت وساتي. مثلا اکثر وخت داسې وختونه راځي په اقتصاد کې، موږ په اکونومیکس کې موږ کمپټیشنز لرو، مارکیټ کمپټیشنز، یا د بازار د نړیوال بازار یا د سیالیانې دي. نو که چیرې د نړیوال بازار د سیالانو بحث راځي، دا په دې معنا باندې دی چې
که چیرې دوی سره متحد ونه اوسي، که دا یو سازمان سره جوړ نسي، یو سازمان ونه اوسي، نو په همدې ترتیب سره څه کېږي؟ په همدې ترتیب سره دا د منځه څخه ځي. نو رقابتونو تر مابین کېږي، په عین حال کې نور هیوادونه د دې څخه ډېره ښه استفاده کوي. نو په دې خاطر دا سازمان جوړ شوی دی تر څو څه وکړي؟ قیمتونه په نړیوال مارکیټ کې کنټرول کړي، د نورو د انحصار مخه ونیسي. انحصار هم ستونزې ډېرې ایجادوي او په عین حال کې ځان ته ګراکان زیات کړي او دوی خپل په ګډه سره خپل هیوادونو ته دغه 14 هیوادونه یا نور هیوادونه چې اوس ورسره جمع شوي دي دوی څه وکړي؟ ډېره ګټه وکړي. هدف د ډېرې ګټې څخه د هر هیواد همدغه هدف دی چې خپل اقتصاد څه وکړي؟ لوړ کړي، د اقتصاد اکنامیک گروث چې ورته وایي، چې دا په تدریجي ډول سره پورته کړي. حتی دا یوازې نه د نورو هیوادونو هدف دی، بلکې د افغانستان هم دا هدف دی، زموږ د هیواد هم دا هدف دی چې موږ څه وکړو؟ زموږ اکنامکس اقتصاد پوهان پر دې باندې ډېر تمرکز وکړي. آیا د پټرولو بدیلونه څه شي دي په افغانستان کې؟ پر هغه باندې تمرکز وکړي تر څو څه شي وسي؟ موږ هم یو مستغني هیواد سو. اما موږ مستغني هیواد یو، په دې کې شک نشته، هېڅ شک نشته، لیکن موږ باید پر دې باندې فکر وکړو، پام وکړو چې زموږ منابع څه شي دي. د دوی بل هدف دا دی چې پټرولیم پالیسیانې دي په دنیا کې چې کومې د پټرولو په اړوند باندې یا دغه نفتو په اړوند باندې چې کوم پالیسیان دي، دوی ځان ته پالیسیانې جوړې کړي، دغه پالیسیانو مطابق باندې په دنیا کې خپل پټرول خرڅ کړي او ګټه ځان ته لاسته راوړي. یعنی دوی بې پالیسیانو نسي مخ ته تللی، ځکه چې دوی سره رقابتونه دي په دنیا کې. نو ډېر مسایل شته چې هغه د دوی لپاره ډېر چلنجونه ننګونې دي. دوی باید پالیسیان ولري، د هغه مطابق باید دوی مخ ته ولاړ سي او په عین حال کې د خپلو تولیداتو قیمتونه هم ثابت وساتي. که ستاسو فکر په کرونا کې په ډېرو هیوادونو ځکه چې موټران ودرېدل، که ستاسو په یاد هر هیواد کرنټین وکړي، په هغه وختونو کې د تیلو ارزښتونه، د تیلو قیمتونه ډېر راکښته شول، بیې ډېرې کښته شولې. نو دغه هیوادونه تقریبا د دوی ګټې هم ورسره محدودې شولې. نو بعد کرونا څخه که ستاسو فکر یې چې اوس بیرته تقاضا ورته زیاته شوله، موټران یې لس وله، ډېر خلک اوس دوی څه کوي چې تقاضا شي د ارجنس زیاتېږي، په همغه اندازه باندې دوی څه کوي؟ دوی راولاړېږي او خپل اجناس په فروش باندې رسي او قیمتونه هم ورسره لوړوي، ځکه چې تقاضا ورسره لوړه ده. نو اوس په نړیوال مارکیټ کې که ستاسو فکر یې د تیلو قیمت لوړ دی. آیا تیل د نن ورځې په مارکیټ کې یا د نن ورځې په دنیا کې که زه بحث وکړم آیا پر تاثیرات لري پر چاپیریال باندې؟ بالکل، ځکه چې اکنامکس یا اقتصاد همیشه کله چې اقتصادي وده راځي هغه همیشه یو شی په نظر کې نیسي، هغه هم چاپیریال دی چې چاپیریال ککړ نسي او چاپیریال ته تاوان ونه رسېږي، ځکه چې دا چاپیریال موږ دپاره امانت دی. موږ باید خپلو نور نسلونو ته دغه په صحیح ډول سره ور نه داسې ورسپارو چې دا چاپیریال د منځ څخه ولاړ سي او د دوی ژوندونه په خطر کې سي. پر دغه باندې نن ډېر بحث دی او خپله پر د اوپیک هیوادونو باندې هم ډېر پریشرونه دي او نور دنیا هم اوس کوشش کوي. که ستاسو فکر یې اکثره هیوادونه دا کوشش کوي چې څه وکړي چې د دې بدیلونه را مابینځته کړي، ځکه چې دا ګران دی، قیمته دی، هر هیواد انحصاري شکل لري، هر هیواد د دغه ستونزې سره مخامخ دی. نو باید دوی څه وکړي؟ د دې بدیل هم پیدا کړي. یا بس پر دې باندې کومه داسې نه دی چې اوپیک سازمان هیوادونه اوس دغسې برقراره ناست نه، هغه هم کوشش کوي تر څو په بازار کې رقابت وکړي. اوس دوی داسې یو سیستم جوړوي چې دغه پټرول یا د دوی ډیزل پټرول هر شی چې دوی د دنیا ته کوي دا په ژر وسوځي، دا یوه خبره ده. او بله څه شي وسي؟ دود ډېر ونه کړي او کاربون ډای اکساید ډېر تولید نه کړي، تر څو دوی خپل اجناس کیفیت یې ورزیات کړي، تر څو دوی خپل اجناس په بازار کې خرڅ کړي، د نړیوال بازار څخه دوی ونه وځي. د نن ورځې په مارکیټ کې چیرې تاسو فکر وکړئ نو اوپیک سازمان یا د غړي هیوادونه هم کوشش کوي تر څو په مارکیټ کې په نړیوال مارکیټ کې رقابت وکړي او خپل د رقابتونو چلنجونو یا ننګونو مخه ونیسي. نن ورځې که تاسو فکر یې په دنیا کې ای بایک یا ای کارز یعنی الکترونیکي موټران، الکترونیکي موټرسایکلان دغه را مابینځته سوي دي. هدف دا دی چې خپله نوباره دا چارجېږي په بیټریو باندې. نو کله چې دا په بیټریو باندې استفاده ځینې وسي، په برق باندې یا برقي را مابینځ سي یا سولري را مابینځ سي، دا خو د دوی لپاره یو ډېر سرخوږی دی، یو ډېر ننګونه ده او دنیا هم دا کار کوي، ځکه چې چاپیریال ته موږ باید ډېر توجه وکړو، ډېر باید پام وکړو، ځنګلونه باید د منځ څخه ولاړ نه سي، ځنګلونه باید شنه سي. نور دا اوس برحاله په هندوستان کې، هندوستان هیواد د هندوستان دولت
هغه د کمپنیانې نن ورځې پر ای بایک باندې کار کوي، یعنی څه معنا په الکترونیکي موټرسایکلانو باندې الکترونیکي موټرانو باندې کار کوي. که د ساس مثال که د ماښام څخه تر سهاره پورې چارج کوي دی تقریبا 100 کیلومتره ځي، 100 کیلومتره دی چارج نه خلاصي. عادي چارجر باندې دا چارجېږي 6 ساعته 7 ساعته کې چارجېږي، د شپې دی 100 کیلومتره ځي. نو دا څه معنا لري؟ نه غږ کوي، نه نویز پولوشن نه کوي، نه هوا ککړي، نه چاپیریال ته تاوان رسوي، نه انسانانو ته تاوان رسوي، هیڅ ته تاوان نه رسوي. نو اوس برحاله د لې په هندوستان کې ډېر خلک رانیولي، ډېر خلک استفاده نه کوي، ډېر ښایسته، ډېر موډرن او ډېر خوندور دي. نو او په ښه قیمت باندې هم دي، مناسب قیمت باندې دي. نو همداسې هر هیواد کوشش کوي چې څه وکړي تر څو دغه الکترونیکي موټران، الکترونیکي موټرسایکلان، ټول شیان الکترونیکي کې یا سولري کې تر څو دغه مشکلاتو څخه دوی خلاص شي. ځکه چې هغه هیوادونه چې صادروونکي دي، هغه هیوادونه چې واردوونکي دي، هغه ډیر په مشکلاتو کې دي، په ډیرو ستونزو کې دي. دا چې دوی واردوي ټولې دنیا ته خطر دی د چاپیریال د نګاه څخه، ځکه چې کاربن ډای اکساید ډیر کوي او په عین ترتیب په عین حال کې بیا ډیر تاوان د دوی اقتصاد هم کوي. کله چې دوی د نور هیوادونو څخه تیل په مصرف باندې رسوي، په زیات اندازه باندې واردات او صادرات په لږ اندازه باندې، دا ستونزه دوی دپاره. نو دوی باید د هر شي بدیل ځان ته ولري. اوس په هندوستان کې دوی تقریبا دوی که چیرې دوی 80% یا 80% تیل دوی مصرفوي، 60% دوی د نورو نباتاتو تیل ورسره یوځای کوي تر څو څه شي وسي، تر څو 60% دوی تقریبا دا دوی ځان ته ګټه رسولې د خپل تیل ورسره یوځای کوي. او په عین حال کې دوی بدیل الکترونیکي بایکونه دي، الکترونیکي موټرسایکلان دي، موټران دي، هغې بازار ته عرضه کړي دي. نو هر هیواد همداسې کوشش کوي تر څو دغه انحصاري حالت څخه ووځي. اوپیک د سازو کنفرانسونه، لومړی کنفرانس په بغداد کې و چې د عراق پایتخت د سپتمبر په 14 او په 1980 کې. اوس د دې سازمانونو هغه عمومي هیډ کوارټر چې دی، هغه عمومي ځای چې دی، هغه په ویانا استریا کې ده. دا معنا نه لري چې مثلا ویانا دا یو صادروونکی د پټرول هیواد دی، یا هغه د صادروونکی د پټرول هیواد نه دی. اما دوی پر دې موافقه کړې ده چې زموږ هیډ کوارټر به کوم ځای، زموږ هیډ کوارټر به ویانا استریا. ډیره مننه ما تاسو ته نن په خلاص ډول باندې د اوپیک د سازمان په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړه. په آینده ویډیو کې به د خیر سره چې ان شاء الله نور معلومات به هم تاسو سره شریک کړم. که چیرته سوال پوښتنه لرئ کولی شئ زما څخه یې وکړئ په دې اړه باندې. ډیره مننه.